نور د دې جنگ د اوږدېدو بانې له څه پاتې دي خو دغه موټی پښتونخوا او پښتانه پاتې دي مننه چې نور د دې جنگ د اوږدېدو بانې له څه پاتې دي خو دغه موټی پښتونخوا او پښتانه پاتې دي او سی به حساب به کوو خو وخت اختصاب چې راشي ډېرې خبرې مې لا تا ته په خوږ زړه پاتې دي او دا د غفلت په خوب وده خواره واره پښتانه ډېر مې راویښ کړل خو لا ډېر رانه وده پاتې دي مننه چې دا د غفلت په خوب وده خواره واره پښتانه څه مې راویښ کړل خو لا څه رانه وده پاتې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حاضرینی مجلس ته ډېره مینه احترامات شاکر صاحب هغوی د یو سل ډېر ګڼ بچي وو نوې زلزله شوه نوې یو د کوټې نه رابار کاو چې اخري بچی رابار کاو نوې زلزله ختمه شوه وی خدای ورکه په زلزله هم پویه نه کړم که نه نه دا سټیج سیکرټري صاحب به غریب وي چې په مشاعره هم پویه نه کړو څوک چیت دي او څوک دنګ دی کله سټیج دنګه مننه یو جهان مشران ناست دي ادریس لالا سایل صاحب او شاکر صاحب او دا کوزه چې پنډال کې کوم مشران ناست دي نو ډېر ښکلي درانه او خواږه مشران دي بس دغه څو شعرونه به ووایم نیازک لالا چې ځان راته بد ښکارېږي دا په خوله ویل نه راځي ځان راته بد ښکارېږي دا په خوله ویل نه راځي ما له په شونډو ننګو غزل لیکل نه راځي او وخت او حالاتو داسې حد ته رسولې دنیا چې د ژوندون د تېرېدو پکې اوس چل نه راځي مننه چې وخت او حالاتو داسې حد ته رسولې دنیا چې د ژوندون د تېرېدو پکې اوس چل نه راځي او یو باچا خان بابا راغلی خو چا نه پېژنده مننه چې یو باچا خان بابا راغلی خو چا نه پېژنده او په پښتنه خاوره به بل داسې اتل نه راځي مننه چې یو باچا خان بابا راغلی خو چا نه پېژنده په پښتنه خاوره به بل داسې اتل نه راځي او دغه څو شعرونه نور هم چې ورکو به یو بل لک لک لاس جوخته سینه پښتونه راځه په خاوره د خیبر چې شو جرګه پښتونه او څنګه چې مو یره د سرونو د بایللو نشته څنګه چې مو یره د سرونو د بایللو نشته داسې چې ورکه کو د زړونو نه کینه پښتونه او چې اوس هم یو شو نو دنیا به رانه غواړي امان نه لاسه تلي نه راغلي دي راځه پښتونه او ته خو اکثر په خپله توره ځان په خپله وخې بل څوک کوی شي مړه ستا مقابله پښتونه مننه چې ته خو اکثر په خپله توره ځان په خپله وخې بل څوک کوی شي مړه ستا مقابله پښتونه او که په دې وخت کې هم د ننګ میدان ته ونوتې بیا به دې کېږي په ژوندوني جنازه پښتونه او دوه ګامه تګ دی پکې ژوند او امن دواړه ښکاري چې شو روان د باچا خان په نظریه پښتونه مننه چې دوه ګامه تګ دی پکې ژوند او امن دواړه ښکاري چې شو روان د باچا خان په نظریه پښتونه او که څو خبر نه وي هغه به هم خبر شي درنه او بیان دنیا ته کړه او تر ستا قصیده پښتونه او دغه څو شعرونه نور هم چې ستړي ژوندون ته په یو دوه کې حیران خلک شته دي نیازکه چې ستړي ژوندون ته په یو دوه کې حیران خلک شته دی دلته کې اوس هم په لمبو د ګزران خلک شته دی او خانجي شیشه د موټر ښکته که چې ویې وینې د ژوند په لاره لا خپې ابلې روان خلک شته دی مننه چې خانجي شیشه د موټر ښکته که چې ویې وینې د ژوند په لاره لا خپې ابلې روان خلک شته دی او صرف خوارانو ته نن راشه دلته څوک نه وایي مړه غاټانو ته د زار او قربان خلک شته دی مننه چې صرف خوارانو ته نن راشه دلته څوک نه وایي مړه غاټانو ته د زار او قربان خلک شته دی یوازې دا نه چې ژوندی به یې مګران په ډېرو د مرګ نه پس راپسې هم د ارمان خلک شته دی او دا شعر دی د ټول پنډال ته ډالۍ چې زما د شعر د مینهوالو نه دا پته لګي چې په پښتو باندې بلا مینان خلک شته دی
او دغه څو نور شعرونه چې د انتظار ډیوه مې مړه کړه چې ته نه راتللې د زړه په کور کې مې تیاره کړه چې ته نه راتللې خپلې بېوسې تنهایۍ او خاموشۍ چې تنګ کړم د ډېره سوخته مې ناره کړه چې ته نه راتللې او د لیوني زړګي قرار له د ثواب په بانا ځان له مې صبر وظیفه کړه چې ته نه راتللې او یاره په تا چې مې د پړې وړې د زور وس نه لیدو جوړ ملامته مې واده کړه چې ته نه راتللې او بیا پکې ماله کروندې د مینې خوند نه راکه او د جنون دشته مې تاله کړه چې ته نه راتللې او تر ډېر مې ورته وکتل په تمه تمه اخیر مې پورې دروازه کړه چې ته نه راتللې او دغه څو شعرونه نور هم چې ټیک ده چې د رنګه به ګلرنګه یې یار خو د اخلاقو نه بدرنګه یې او مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې مننه چې مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې یا د بونیر خاورې لیونی دې کړم ته چې دا د پیر بابا ملنګه یې او دا وفاداري دې یاره ډېره ده او ناس چې را سره د کټ پلنګه یې اوس چې دا د امن طلبګار شولې نور جوړې پښتونه تنګ د جنګه یې اوس چې دا د امن طلبګار شولې نور جوړې پښتونه تنګ د جنګه یې او دغه نور څو شعرونه چې لوګي راخیږي څوک بېوسه ارمانونه وجني تیاره کې ناست دي په نشو باندې خپل زړونه وجني فرهاد هغه لیونۍ جذبه لا ورکه نه ده عاشقان اوس هم په یو بل پسې ځانونه وجني مننه چې فرهاد هغه لیونۍ جذبه لا ورکه نه ده عاشقان اوس هم په یو بل پسې ځانونه وجني اوس هم جهان کې د یعقوب د نسل خلق شته دی د دې دنیا د ډېرېدو دپاره رونه وجني مننه چې اوس هم جهان کې د یعقوب د نسل خلق شته دی د دې دنیا د ډېرېدو دپاره رونه وجني او څوک چې ټیټ ساتي هغو ته ګورې هېڅ نه وایي څوک چې پورته کړي نو وخت هغه سرونه وجني او تر صرف پښتانه یې راګیر کړي نه دي توره په لاس ته بې ننګي راله کامونه وجني یو جهان مننه ښه په ناز او په انداز وې چې ستړی مې څاروي کې وم چې ځم چېرته استاز وې او 40 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وې چې سار څه ټیم راتللی بس زما خپله مرضي وې جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې څادر مې جوخ اغوستی وې نه بیلټ وې نه وردي وې په ټول اسکول مې ځان له جوړه کړې بادشاهي وې چې ناست وې په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وې نو چې نه د چا ماتخت وې نه په ما د چا آواز وې او چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاز وې او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې را لپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې په لو کې شاګردان را سره 20 کسه لګیا وې او په زړه کې چې تاسو پکې بې وخته په منځ کې دغه وکړئ که چې په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 20,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې را رپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې په لو کې شاګردان را سره 20 کسه لګیا وې په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وې نو راتللې په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې او چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاز وې او په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو د یو ران تپوس که نیازه خان لاله ویدا خان استاد څوک دی نو مې زموږ په علاقه خو څوک نشته او که په توکل خدای په چا پوره که دی نیم ځي په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی څه لږ ډېرې زده کړې دي استاز مې د اردو دی د یو شعر تشریح نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاز یادومه څنګه ژوند د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې څاروي کې وام چې ځم چېرته استاز دی یو جهان ډېر ښه ډېر ګران محترم